الرحمن الرحیم. ګلالی زده کوونکو، نن زموږ سره د اکسل لومړنۍ ورځ ده. په انټروډکشن د اکسل غږیږو، انټروډکشن یې کوو. فرست موږ راځو د اکسل پروګرام چې ده موږ دا خلاصوو او په ده باندې خبرې کوو. راځو ځینې مخکې له دې نه چې موږ اکسل ته لاړ شو، ځینې تعریفونه دي چې هغه باید لومړی موږ ذکر وکړو او هغه تاسې ځانونو سره په یاد کړئ. اوله پوښتنه دا ده چې what is Microsoft soft Excel. دا پوښتنه پیدا کېږي اصل کې ډېر چې اکسل خپله څه شی دی موږ سره، یا موږ سره د اکسل پروګرام کوم رقم پروګرام دی. نو موږ داسې ورته ویلی شو چې Microsoft Excel is an excellent program which is used for accounting and calculation. اصل کې موږ دا د دوه پرپوز لپاره څنګه کولی شو یوز کولی شو. یو موږ سره اکاونټینګ دی، اکاونټینګ لپاره هم کولی شو دا موږ یوز کوو، بل موږ سره کالکولیشن لپاره هم دی. نو په دې دوه پرپوز لپاره کولی شو دا موږ څنګه کوو، دا موږ ځان سره څنګه کوو یوز کوو. دا استعمالیږي اصل کې د همدې دوه اهدافو لپاره، د اکاونټینګ لپاره استعمالیږي او بل موږ سره دا چې استعمالیږي هغه موږ سره د کالکولیشن لپاره اصل کې ډېر څنګه کېږي استعمالیږي. اکاونټینګ لکه موږ یو ژورنال جوړوو، لیجر جوړوو، نو دا موږ سره اکاونټینګ کې څنګه کېږي، دا موږ سره اکاونټینګ کې شاملیږي. او بل موږ سره چې دی کالکولیشن چې دی د جمع، سم، ماینس، موږ سره چې دی تقسیم او ضرب، دا ټول موږ سره اپریټینګ څیز دي. دا موږ سره بیا په کالکولیشن کې اصل کې موږ سره شاملیږي. نو دا ټول موږ سره کالکولیشن کې څنګه کېږي حسابېږي کالکولیشن لپاره. نو اوس داسې کار کوو، بیا نوټ راخلو. په نوټ کې وایو چې ان مارکیټ، داسې به ووایو چې ان مارکیټ we have two kinds of software. مونږ په مارکیټ کې دوه ډوله، اصل کې مونږ دوه ډوله سافټویر څنګه کېږي هغه یوز کېږي. یو مونږ سره چې دی هغه د جنرال پرپوز لپاره دی او بل مونږ سره څنګه دی هغه د سپیشل پرپوز لپاره دی. لومړی مونږ سپیشل پرپوز لپاره مونږ استعمالوو. لومړی سپیشل پرپوز دا کوم ډول دی؟ دا چې دی سپیشل پرپوز فرض که مونږ سره په هسپتال کې مونږ سره یو هسپتال کوم هغه داخل کې چې څونه شیان دي هغه لپاره سافټویر څنګه کېږي جوړېږي، او د هسپتال داخل کوم هر څه چې هغوی به انټري کوي، همدې سیسټم ته انټري کوي کوم چې سپیشل پرپوز لپاره دغه شوی. یا نه یو ډیټابیس څنګه کېږي دا جوړېږي د ټایلر لپاره، د خیاط لپاره دا څنګه کېږي یو دانه ډیټابیس جوړېږي او هغه بیا ټایلر سیسټم هغه خپل سیسټم مخته وړي. نو دا سپیشل پرپوز لپاره. بل موږ سره چې دی هغه موږ د جنرال پرپوز لپاره هم څنګه کولی شو، موږ جنرال پرپوز لپاره هم یو سافټویر لرو په مارکیټ کې. نو موږ ویلو چې اکسل چې دی دا اصل کې موږ د جنرال پرپوز لپاره څنګه کولی شو یوز کولی شو. مطلب ډاکټر هم استعمالولی شي، انجینر هم استعمالولی شي، خیاط هم استعمالولی، هر څوک په مارکیټ کې ترې نه څنګه کېږي استفاده کېږي، هر څوک ترې کولی شي استفاده وکړي. بل دلته بل موږ سره یو کویشن پیدا کېږي. کویشن به په دې ډول وي چې what is Microsoft Excel program extension. what is Microsoft Excel program extension. نو دا موږ سره extension څه شی دی چې Microsoft program دا موږ سره په کوم هغه ایکسټنشن دی چې د هغې په وسیله دا څنګه کېږي پیژندل کېږي.
عموما قدرمن زده کوونکو یو خبره ځان سره باید یاد ولرئ چې مایکروسافټ اکسل دغه د 2010 نه اباب پورته چې دی 2014 یعنې تر 2014 پورې د دې هغه کوم اکسټنشن چې دی هغه ایکس ال ایکس اس دی موږ سره ما اکسټنشن خپله څه ته وایي په کمپیوټر کې چې څونه پروګرامونه دي ټول کمپیوټر د اکسټنشن د لارې څنګه کېږي دا پیژني لکه موږ سره چې د عکس لپاره جی پی جي دی یا پي ان جي دی او موږ سره د ویډیو لپاره ام پي 4 د اډیو لپاره ام پي 3 دی د ټوکیټ لپاره موږ ډي دبلیو جي لرو همداسې د هر پروګرام لپاره جي یو سی ایکس موږ سره د ورډ پروګرام اکسټنشن دی چې دا کمپیوټر څنګه کېږي دا پروګرام ورباندې پیژني بل موږ سره هغه د مایکروسافټ نور چې دی موږ سره مایکروسافټ اکسل کوم چې هغه موږ سره 2003 نه تر 2000 پورې موږ سره دی نو هغه پیژندل کېږي ایکس ال ایکس باندې دغه کوم دغه چې دا هغه وخت نه مخکې مطلب هغه وخت چې 2003 یا موږ سره اوس هم شته دی نو دغه د اکسټنشن چې هغه موږ سره هغه ایکس ال ایکس و رسو مونږ دغه څه انټروډکشن لومړی په دې باندې خبره کوو چې موږ سره د مایکروسافټ اکسل هغه صفحه چې د هغه موږ سره د وربوک په نامه څنګه کېږي د وربوک په نامه موږ سره یادېږي کومه صفحه د مایکروسافټ اکسل یعنې موږ ویل د یادونه مو مخکې کړې چې د پاور پوینټ سلایډ چې د هغه موږ سره کوم سلایډونه چې ټول موږ سره صفحه د سلایډ په نامه یادېږي او د همداسې موږ سره دا نو د دغه وربوک فایل د وربوک په نامه کې د پاور پوینټ د پریزنټیشن په نامه او د ورډ د ډاکومنټ په نامه نو وربوک خپله څه شی دی وربوک چې دی داسې وایي چې collection of multiple sheets is called workbook موږ وایو چې د مجموعه د شیټونو د زیاتو شیټونو مجموعه عبارت د وربوک نه دی که راځو اکسل پروګرام ته وګورو اکسل پروګرام دغلته بره موږ سره لیکل شوی دی بوک 1 وګورئ دغه شیټونو مجموعه دا موږ سره اول شیټ دی دا موږ سره دویم شیټ شو موږ سره ګوره دریم شیټ شو دا ګوره د دې شیټونو مجموعې ته اصل کې موږ څه شی وایو اکسل وایو وګوره موږ سره شیټونه څنګه کېږي دا څنګه کېږي زیاتېږي نو د دې ټولو شیټونو مجموعې ته بیا اصل کې څه شی ویل کېږي دې ته ویل کېږي موږ ورته ورکبوک وایو د اکسل ورکبوک ورته وایو اوس پوښتنه به دلته راشي چې د شیټ اصل کې بیا موږ سره څه شی دی شیټ خپله څه ته ویل کېږي د یادونه به وکړو چې شیټ څه ته ویل کېږي زه به وایو چې a collection of rows and columns is called sheet د کالمونو او روګانو مجموعې ته شیټ ویل کېږي دا ګوره موږ سره دا د روګانو چې دي د دې مجموعې او بیا موږ سره د دغه مجموعې د دې دا کلمونه شو دا موږ سره څنګه شو روګانې د دې دواړو مجموعې ته د سره ټول دا کې دلته موږ ته دې ته وایي دې ته شیټ موږ وایو دې ته موږ یو شیټ وایو صحیح ده که نه بل یو یادونه بل موږ سره په یو ورکو کې 255 موږ سره څنګه دي شیټونه موجود دي بل رو څه ته ویل کېږي رو تعریف یې ورته کوو رو خپله رو تعریف به داسې ووایو چې رو خپله دا چې دی collection of horizontal cells is called rows څه ده کنه دا د collection horizontal د سیلونو افقي مجموعې ته څه شی وایي رو وایي دا ګورئ سیل دی خو افقي مجموعې ته دې ته څنګه ویل کېږي روګانې ویل کېږي یو موږ ورټیکل لرو بل موږ هاریزنټل لرو هاریزنټل افقي مطلب د ځمکې د سطحې سره هوار
نو دا وګورئ موږ سره دا سل دغه موږ سره رو ده مطلب دغه موږ سره هاریزنټل سیل چې دي دا موږ سره څنګه دي دا موږ سره رو ده سیل اصله خپله څه ته وایي سیل چې دی د کالم او د رو مجموعې ته collection of column and row is called cell دا موږ سره سیل شو مګر بیا د افقي سیلونو مجموعې ته بیا موږ سره څه دی دا موږ ته رو ده بل موږ سره کالم دی چې کالم څه ته ویل کېږي کالم به موږ داسې ووایو چې کالم داسې یادونه یې وکړو چې a collection of vertical cells is called column. The افقي نه بلکې عمودي سیلونو مجموعې ته موږ ته څه شی ویل کېږي کالم وایي دا موږ سره یو کالم دی دا موږ سره دویم کالم دی دریم کالم دی څلورم کالم دی پنځم کالم دی شپږم کالم دی اووم کالم دی اتم کالم دی او همداسې نور نو دا موږ سره څنګه دي دا موږ سره کالمونه دي بل موږ سره کالمونه څومره دي یا موږ سره څو دانې روګانې دي نو موږ سره روګانې چې دي هغه موجودې چې موږ سره دي موږ سره ټولې چې دی 1,08,506 روګانې موږ سره په یو شیټ کې موږ سره موجودې دي څومره 1,08,506 روګانې موږ سره موجودې دي څونه کالمې موږ سره په یو دغه کې موږ سره موجودې دي نو د باندې به دغه وکړو چې موږ سره څو کالمې مو دلته تاسې وګورئ موږ سره وایي XFD دونه کالمې موجودې دي موږ سره تعداد نه کوي غواړئ تعداد یې شو کوئ فایل ته راشئ فایل کې موږ سره آپشن ته راشئ آپشن کې بیا تاسې راشئ فارمولا ته فارمولا کې بیا تاسې دا R1C1 دا ټیک مارکان کې اوکې کوئ نو موږ سره 14,340 موږ سره دا څه شی دي دا موږ سره کالمې دي 14,340 کالمې موږ سره څنګه دي دا موږ سره موجودې دي نو څونه پیجونه به موږ سره وي په یو شیټ کې به موږ سره څو پیجه وي نو د دې لپاره چې دغه معلوم کو بیا موږ داسې کار وکړو دا به وګورو تقریبا موږ سره تقریبا نه بلکې نو دغونه پیجونه موږ سره 40,8,311 پیجه دي موږ سره 40,2,8,311 پیجه موږ سره په یو شیټ کې څنګه کېږي موجود دي نو دا موږ سره بلها پیجونه دي د مایکروسافټ اکسل په یو شیټ کې موږ سره څنګه دي دونه پیجونه دا موجود دي بل دغه موږ سره چې دي دغه کنټرول بټن دي دغه کنټرول بټنز دي چې دنه کنټرول دا کنټرولېږي مایکروسافټ دا کسټمایز کویک اکسس ټول بار دی مطلب یو کمانډ زموږ زر په کاریږي کولی شي تاسې دلته څنګه کوي ایډ کوي ځان سره وګورئ نیو موږ سره څنګه دی رالی دا د موږ زر په کاریږي بل موږ سره چې دی دغه موږ سره ریبن دی دغه دا موږ سره ریبن دی او دا لاندې بیا دا وګورئ موږ سره دا موږ سره ریبن دی یو هوم ریبن دی ټیپ دی پیج لیاوټ دی فارمولا دی ډیټ دی ډیټا ده ریویو ده ویو ده دا موږ سره اصل کې څنګه دي دا موږ سره د دې ریبن دي او دغه لاندې چې دا نور کوم دي دا موږ سره د دې ریبن هغه څه شی دی دا موږ سره د دې ریبن کمانډس دي چې دا کمانډس کوي او دغه لاندې چې تاسو ته ښکاري دا ګروپ دی ګروپ او کمانډ چې دی ورک بوک ویوز دغه ګروپ دی دا د شو ګروپ دی موږ سره دا د زوم دی وینډو ده مایکرو ده موږ سره نو دا موږ سره څنګه دی دا دته بل موږ سره هغه مهم ځای چې دی دا کمانډ باکس دی موږ سره څه شی دی کمانډ باکس نیم زه ورته یم زه کوم ځای کې ولاړ یم نو تا ته وایي ته په څومره دلته به راشي اول به دا ځان ته راشي دا به بیرته هماغه سیسټم ته تاسې واړوئ دا موږ ته څنګه که فارمولا ته به راشي فارمولا کې R1C1 ریفرنس اوکې به کوئ تاسې دلته تاسې وګورئ دلته زه په کوم ځای کې ولاړ یم تا ته وایي ته په اف کالم کې ولاړې او په نهمه رو کې ولاړې خو دلته خو دا موږ ته ښکاري که داسې یو ځای ته لاړ شي چې هلته دا موږ سره څنګه کېږي فرضاً موږ سره شو نه شي نو بیا به موږ څه کوو نو بیا تاسې دلته وګورئ زه کوم ځای کې ولاړ یم تا ته وایي چې ته د
AID کالم کې ولاړې او په 22مه رو کې ته څنګه کېږي دلته ولاړې. بل موږ سره فارمولا ده، فارمولا باکس دی موږ سره. زه ورته وایم ګورئ تاسې وګورئ، زه ورته یم د ده جمع ماته وښیه ایکول، زه ورته یم سم د جمع موږ سره ده. وګورئ څو کېږي 204 دی. دا موږ سره فارمولا ښیي، دا فارمولا باکس دی. مطلب وایي دا سی 19 کوم سل چې دی دا تا جمع کړی دی د سی 20 سل سره، نو هغه فارمولا موږ سره څنګه کوي مکمله ښیي. او دغلته موږ سره سټیټس بار دی، موږ سره یو شیټ دی، دوم شیټ دی، دریم شیټ دی، دا زوم دلته موږ شیټونه څنګه کېږي اضافه کېږي. او دغه موږ سره څنګه دی دلته موږ سره صفحه چې دی زوم کېږي، زوم اوټ کېږي او زوم ان کېږي. نو دغه موږ سره د لومړۍ ورځې درس چې لومړۍ ورځې درس موږ څنګه کوو وړاندې کړ. دویمې ورځې ته به انشاءالله بیا درس وایو. په خیر پوښتنه خو نشته دی؟ زه بس دی نن لپاره بس دی.